محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین باندې مسلمانانو ورونو یقینا زموږ ستاسو درنۍ اجتماع چې په دغه علاقه باندې احکام دو روزه سه روزه اجتماع منعقد کیږي د تصوف په حوالې سره محترمو دغه اجتماع ته ګڼ علما مشایخ هغوی حاضر دي دلته تشریف فرما دي زه محترمو دوه درې منټه کې څو خبرې ستاسو په وړاندې صرف د حاضرۍ په بنیاد کوم نور اصل تفصیلي بیانات خطابات به د هغه مېلمنو حضراتو مشایخو انشاءالله العزیز محترمو د دین ګڼې شعبې دي په دې وخت کې الحمدلله او هغه ټولې شعبې په دې وخت کې محترمو په پوره دنیا کې علما حضراتو هغه آبادی ساتلې دي دې وخت کې محترمو تبلیغ د دین شعبه د لویه شعبه ده جهاد د دین شعبه د لویه شعبه ده سیاست د دین شعبه د لویه شعبه ده تصوف د دین شعبه ده او لویه شعبه ده او الحمدلله محترمو د څلور واړه شعبې په دې وخت کې ضروري هم دي او په دې وخت کې د څلور واړه شعبې الحمدلله دا فخر حاصل دی علماء دیوبند ته چې په دغه صدۍ کې څلور واړه شعبې الحمدلله علماء دیوبند آباد ساتلي دي نن که تاسو د تبلیغ شعبه ګورئ زموږ تبلیغي جماعت الحمدلله په پوره دنیا کې محنت کوي نن د دنیا دغسې یو خطه نشته دی چې هلته زموږ د تبلیغي جماعت دغه قافله رسېدلې نه ده هلته هغوی کار نه دی کړی محترمو الحمدلله زموږ د تبلیغي جماعت د دغه عظیم کاروان د دغه عظیم قافلې تعلق هم د علماء دیوبند سره دی مولانا الیاس قاضی نور الله مرکزه اگر دارالعلوم دیوبند طالب العلم اگر شیخ الهند محمود حسن رحم الله شاگرد نن محترمو تاسو ګورئ د جهاد محاذونه دي الحمدلله محترمو د جهاد دغه محاذونه علماء دیوبند آباد ساتلي دي کله برطانیې ملک کې څوک برباور راغلی الحمدلله د شیخ الهند محمود حسن رحم الله د بچو په لاسونو باندې الله رب ذوالجلال د هغې پاور مات کړی و کله وخت دویم څوک برباور د روس په شکل کې راغلی و الحمدلله د علماء دیوبند د بچو په لاسونو باندې الله رب ذوالجلال د هغوی طاقت مات کړی و که امریکا راغلې ده نن الحمدلله د امریکې غرور او طاقت الله رب ذوالجلال د هغه مجاهدینو په لاسونو باندې مات کړی دی الحمدلله د جهاد دغه سلسلې آباد ساتونکي علماء دیوبند دي نن محترمو که سیاست شعبه ده نن په زموږ په وطن زموږ په ملک کې که په اسمبلۍ کې دننه اسمبلۍ کې بهر زموږ علماء کرام په میدان عمل کې دي الحمدلله هغوی په دغه وطن کې د ختم نبوت تحفظ کوي د ناموس رسالت تحفظ کوي د دیني مدرسې تحفظ کوي د شاعر الله حفاظت کوي الحمدلله په دغه وطن کې جمعیت علماء اسلام زموږ دغه اکابر زموږ علما محنت کوي دغه سلسله ژوندۍ ساتلې ده الحمدلله هغه د دارالعلوم دیوبند فیض دی هغه زموږ د دغه عظیم کاروان سره تعلق ساتي نن محترمو که تاسو ګورئ د تصوف خانقاهونه دي د شرکیاتو بدعاتو نه پاک خانقاهونه یو خو هغه خلک دي چې هغوی تصوف نوم بدنام کړی دی پیر صاحب مرید ته لاس ورکړي هغې باندې ټوپونه راشي هغې باندې ګډېدل شروع شي هغه محترمو تصوف نه دی هغه د تصوف په نوم باندې یو تور داغ دی یو بدنما داغ دی زه هغه تصوف یادوم کوم ته چې قرآن مجید د تزکیې الفاظ استعمال کړي دي کوم ته چې په احادیثو کې احسان ویلی شوی دی کوم ته چې زموږ مشایخ طریقت وایي کوم چې موږ محترمو د تصوف په نوم سره پېژنو د پیرۍ مریدۍ په نوم سره پېژنو او محترمو هغه پیري مریدي تصوف چې په هغې سره د باطن تزکیه کېږي چې په هغې سره د باطن لوښې د انسان صفا کېږي او یقینا محترمو تر څو پورې
پورې چې دغه باطن لوښی نه سبا شوی انسان ته یو څیز پیدا نه ورکوي تاسو وګورئ یو لوښی دی دې کې ګنده وي په دې کې هر څومره قیمتي څیزونه که دوا چې محترم هغه پیدا نه کوي لیکن که کله د دغه لوښي صفایي وشي بیا په دې کې ته یو څیز اچې محترم هغه فایدهمند ګرځېږي دغه رنګې محترمو د انسان د باطن اول چې د دې تزکیه وشي بیا وروسته محترمو هر څیز په دې ته هغه فایده ورکوي او دغه تزکیه دغه صفایي محترمو هغه د تصوف په ذریعې سره کېږي دغه دلته چې د الله ضربونه لګولی کېږي دلته چې محترمو هغه د دنیا هغه اثرات د دې نه پاکېږي هغه د ګناه اثرات د دې نه د ختمولو کوشش کېږي تزکیه د باطن هم په دغه خانقاهونو کې راځي هم دلته د دغه تصوف په ذریعې سره راځي او الحمدلله د شرکیات او بدعاتو نه پاک تصوف دغه خانقاهونه هم زموږ علمای دیوبند آباد ساتلي دي الحمدلله دنیا کې ګوري زموږ اکابر محترم علمای دیوبند حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله مرکزه مستقل طالبون د خانقاه سلسله وا مولانا قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله زموږ اکابر کې یو دغه مشر نشته دی چې هغه د تصوف سره دغه تعلق نه و بلکې زموږ اکابر علماء دیوبند کې الحمدلله هر یو صاحب نسبت وو هر یو محترم د تصوف خانقاهونه دغه سره ربط او دغه سره تعلق وو حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله مرکزه یو ذکر لیکي ولزه چې اول کله طالبون ترالم ولدي کې اهل بدعت حضرات زیاتو هغه د علماء دیوبند خلاف خبرې کولې بکواس به کوو ول مخبل استاد شیخ الهند محمود حسن رحم الله ته دعوت ورکو ولدا حضرت شیخ رحم الله نه بلل زما صرف د دې لپاره چې خلک زما د شیخ بیان واوري زما د شیخ د علوم پته ورته ولګيږي زما د شیخ د علمیت اندازه ورته ولګيږي ول اجتماع به جوړ کړل شیخ الهند محمود حسن رحم الله مې راوختلو ولغه چې کله بیان شروع کو ول دې لکه دریاب هم تکي روان دی بهيږي وسته بیان شروع دی ول دې حد پوری او وخت پوری بیان وشو ول دې کې اهل بدعت حضرات او مشران مخالفین څو کسان راغلل په دې وخت کې چې هغوی کله جلسې څنګه ته حاضر شو درې څلور منټو پورې حضرت شیخ رحم الله بیان وکړو به بیان په هغه ځای باندې بس کو حکیم الامت لیکي ول زه دومره سخت خفه شوم ما ویل چې ما خو راوښتم د دې مقصد دپاره و کله چې اصل مقصد وخت راغی شیخ الهند رحم الله بیان بس کو ول بیا مې ورته کمره کې ویله ما ورته حضرت ما خو تاسو راوښتې د دې دپاره وایي کله چې د اصل مقصود وخت راغی کله چې هغه مخالفینو مشران راغله حضرت تاسو په هغه ځای باندې بیان بس کو ول ما ته شیخ الهند رحم الله وفرمایل ما ته ویل بچیا زما پس کلم چې دغه کسان راغله جلسګاه ته زما په زړه کې دغه راغله زما په ذهن کې دغه راغله چې زه بیان نور په علمي کومه دیو ته خپل علمي شان ور وښیمه په دیو باندې خپل علمي روح ور واچومه په دیو باندې خپل علمي دبدبه ور واچومه کله چې مې ذهن ته دغه خبره راغله شیطان ذهن ته دغه خبره وسوسه راواچوله بل باغ ځې مې ځان سره فیصله وکړله چې تر اوسه پورې دې څه ویلي هغه د الله رب ذوالجلال د رضا دپاره اوس بندګانو ته د ښودلو دپاره دی اوس پکې شرک خفي راغی تر اوسه پورې د رب ذوالجلال دپاره لګیا وي اوس د رب ذوالجلال رضا په دې ځای کې ختمه شوله اخلاص ختم شولو بل په هغه ځای کې مې فیصله وکړله د بیان کوم حصه مې چې د رب دپاره کړې وه هغه کافي ده کوم چې د بندګانو کوم کې چې د بندګانو رضا شامله شوله کوم کې چې هغه اخلاص ختم شولو زه مخکې یو بیت بیان یو لفظ ویلم نه غواړم ځکه په پالیسي باندې بس کړم سره محترمو د باطن تزکیه راشي او محترمو دغه سلسلې الحمدلله زموږ علماء دیوبند د څلورو سلسلو سره تعلق ساتو زموږ اکابر د څلورو سلسلو سره تعلق ساتو او محترمو نن هم زموږ دغه خانقاهونه ځای په ځای باندې آباد دي اکابر حضرات تشریف فرما دي زموږ کې تفصیل وکړو هغوی به انشاءالله العزیز تفصیلي بیانونه موږ تاسو ته کوي چې موږ تاسو هغه واورو او محترمو هغه په خپل عمل کې راولو الله رب الجلال دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا